له سره وره تېرېدونکې دغه وسپنې چې د ګڼو کارګرو له زحمت او خوارۍ وروسته بیا د هېواد کرنیزو ځمکو جوړولو او حاصلاتو لاسته راوړلو برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. دا په پکتیا کې د وسپنې جوړولو هغه فابریکه ده چې د تراکتورونو بېلابېلې پروژې تولیدوي. مسؤلین وایي که زمینه ورته برابره او دولت ورسره همکاري وکړي خپل کاروبار ته به لا نوره پراختیا ورکړي. په ګردیز کې دا تولیدي فابریکه لرم. دلته موږ تقریبا 4-5 رقم اموال د تراکتور جوړو په زراعتي بخش کې کار کوو. دلته موږ د نوپال پالې جوړو او د دوپال جوړو او د ترالو د حکومت جوړو او دوبارونه جوړو. دغه د موږ تولیدات د وسپنې جوړولو دغه فابریکه کې ګڼ شمېر کسانو ته کاري زمینه هم برابره شوې او خوښ دي چې له دې لارې خپلو بچو ته حلاله نفقه پیدا کوي. مخکې مو کار نه کړی، دلته راغلي په لومړی سر کې د 6 میاشتې موږ ته ټریننګ راکړل چې په دې برخه کې اوس د ګرمایش مسلکي کارکوونکي وو دلته او 3 کال کېږي چې کار کوو او ښه معاش راکول کېږي. دلته د موږ زندګي دلته ښه جوړه ده، بس د کورنۍ ساتنه پرې کوو په همدې معاش په ذریعه باندې. موږ ته وسپنه سره راځي، اکثریت داخل د افغانستان وسپنې، بیا دلته موږ زړه کمانې هم استعمالوو، نوې وسپنه هم استعمالوو چې هغه د روس نه راځي. نو دا وسپنه لاول دلته کټای کېږي، بیا هغه نه وروسته د پروسه تصمیم سیغه لپاره بیا دا ګرمول کېږي. تقریبا د 5-6 پرسونه دا تیریږي، هغه نه وروسته ماده کېږي. نو بیا وروسته دې ته بیرته موږ دوباره پالش ورکوو، صفایي ورکوو، رنګ کېږي او 28 ولایتو سره موږ کار کوو. د پکتیا صنایع او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې تر 80 پورې لوی او وړې صنعتي فابریکې موجودې دي او په بېلابېلو برخو کې تولیدات کوي. پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر 80 پورې وړې او متوسطې فابریکې موجودې دي. دلته په صنعت باندې بوخت دي او کار کوي. الحمدلله وضعیت څه نسبتا ښه شوي دي. اوس د مخکې نه لومړی چې کله امارت اسلامي راغی په لومړۍ وختونو کې لږ ډېر سره تکلیف او مشکلات ډېر وو. اوس څه مشکلات کم شوی، نوې فابریکې هم ایجاد شوې. پکتیا کې د وسپنې تولید دغه فابریکه چې مسؤلین وایي تر $100,000 پورې پانګونه یې پرې کړې، خو دوی وایي که په اړوند برخو کې ورته سهولتونه او اسانتیاوې برابرې شي دغه پانګونه تر $200,000 پورې غځولی شي. عبدالغفور عبید، د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون، پکتیا.